الله عنه. د سعد په نوم باندې ډېر صحابه تېر شوي دي. دا د رنګ نه تور دی، سعد اسود به یې ورته ویلی. غریب صحابي دی، یو لنګ به یو، بس دا به یې تو کړی و، بس سعد اسود. او تور رنګ یې دی، په مخ او په لاسونو باندې دانې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی، د الله رسوله ما به الله ځان ته پرېږدي، ما به جنت ځان ته پرېږدي. دنیا کې ما نه خلق، بعضې خلق رانه نفرت کوي، یو ځای را سره خوراک سکاک تړه نه ښه کوي. الله به مې ځان ته پرېږدي، جنت به مې ځان ته پرېږدي. تور دی د رنګ نه، غریب دی، یو لنګ دی، او مخ او لاسونو باندې دانی دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په بله موقع بیا راغی. نبی علیہ السلام ورته یا اخر ساده څه خبره ده؟ وایي دا د الله رسول، الله به مې ځان ته پرېږدي، جنت به مې ځان ته پرېږدي، ما به حورې ځان ته پرېږدي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هوښیار و ډېر. وایي ساده واده کوې؟ نو اغلی شو. وی دا الله رسوله زه خو غریب یم، دا مې حال دی، ما سره څوک خوراک سکاک نه کوي، ما ته به څوک رشتې ته څنګه زړه ښه کي، خپل خور لور راکولو ته به څنګه زړه ښه کي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي ویلي و چې زما لور ده، هغه پیغله شوې ده، که څوک مناسب ځای دی ورته پیدا کړه نو زما د لور رشته ورسره وکړه. هغه وخت کې صحابه نبی علیہ السلام ته ویل زما لور د واده قابله شوې ده، څوک دې ورته وکتل مناسب دی وګڼله نو زما د لور نکاح ورسره وکړه. وی ورشه پلانکي صحابي هغه ما ته ویلي دي او ورته ووایه چې تا د الله پیغمبر ته کومه خبره کړې وه، هغې خبرې دپاره زه راغلی یم، د الله پیغمبر رالیږلی یم. دی ورغی، ور یې وټکو، هغه صحابي راووت. چې راووت وی څه خبره ده؟ ستړي مشي، سلام کلام وشو. وی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته چې تا کومه خبره کړې وه هغې خبرې دپاره یې زه رالیږلی یم. دی چې ورته ګوري اوس د ده په بدن باندې جامې ډېرې د غربت، یو لنګ یې تړلی، د رنګ نه تور، دانې په مخ او په لاسونو باندې. خبرې لږ شروع شو د دوی په منځ کې، نو د صحابي ښځه م راووتله. دې صحابي نه یې ښه دې تپوس وکړه څه وایي؟ وایي نبي علیه الصلاة والسلام دا کس رالیږلی زموږ د لور د رشتې دپاره چې ما ورته ویلي وو، خو ښځې یو لنګ په بدن باندې دی، حالات ډېر داسې کمزوري ښکاري. بس دوی ورته ویل چې موږ نبي علیه الصلاة والسلام ته ویلي وو، خو اوس فلحال لا موږ تیار نه یو دې خبرې ته. دې جینۍ د دې صحابي لور دا دننه وګړی اغږل یا بل کار کې مشغوله وه، د مور او د پلار دا خبرې واورېدلې. مور پلار ته وایي پلاره څه دي، مورې څه دي، څوک راغلي دي؟ وایي لورې ستا د رشتې موږ نبي علیه الصلاة والسلام ته ویلي وو، هغه یو کس رالیږلی دی، سعد اسود د رنګ نه توره، غریب، او په لاسونو مخ باندې دانې. نو د زنانو څومره محبت و، د نارینهو څومره محبت و، ولې به الله کامیابي نه ورکوله؟ نو هغه پیغله هغه جینۍ ورته وایي پلاره مورې دته مه ګورئ، دی چې چا رالیږلی هغه ته وګورئ چا رالیږلی. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قاصد دی. که دی خفه شو نبی علیه الصلاة والسلام به خفه شي، نبی علیه السلام خفه شو الله به زموږ نه خفه شي، دنیا و آخرت به برباد شي. مور دا خو انسان دی چې انسان نه موی د نبی علیه الصلاة والسلام د خاطره بالفرض زما په سر سترګو باندې قبول دی، زما بالکل قبول دی. بس چې جینۍ راضي شوه بیا مور و پلار څه ویلی شو؟ وایي زه بس خبره وشوه، لاړ شه نبی علیه الصلاة والسلام ته ووایه د نکاح مهر د جامې بندوبست وکړه. دی لاړ نبی علیه الصلاة والسلام ته ورغی. وایي ساده څه وشو؟ وایي بس خبره خو وشوه، خیر نو اوس وایي مهر تیار کړه، جوړه جامې. وایي د الله رسوله دغه یو لنګ مې دی چې په دې بدن باندې دی، یو شی را سره نشته.
یو دو درې صحابه لږ اقتصادي حالات یې ښه هغوی ته یې ولېږه وایي ورشه هغوی ته ووایه چې مونږ ته نبي علیه السلام رالیږلی یم څه پیسې درکړي. نو غالبا چې 200 روپۍ یو درې صحابه ورکړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلی بیا ما ته راشه. چې ورته راغی وایي لاړ شه دې پیسو باندې د واده سامان واله جامې والا د واده سامان او خپل واده دې وکړه. دی لاړه بازار ته د واده د سودا پسې په دې کې بازار کې د مدینې منورې اعلان وشو. نبی علیه الصلاة والسلام د صحابو سره یو جهاد ته روان و چې د الله پیغمبر د خپلو ملګرو صحابو سره پلانکي جهاد ته روان دی او که څوک په لښکر کې شاملېږي نو شامل شي. ده چې دا خبره واورېدله وایي د الله رسول به جهاد ته روان دي د خپلو ملګرو سره او زه به دلته واده کوم. او مکه د واده په پیسو باندې بازار کې یو اس واخیسته منډۍ کې او توره یې واخیسته د جهاد اسباب یې واخیستل د واده په پیسو باندې او په پټه باندې په لښکر کې شامل شو. وایي ځکه که نبي علیه السلام را باندې پوه شي ومې ویني هسې نه چې پرې مې دي راستون مې کي او دا چرته کېدلی شي چې د الله رسول د جهاد ته یو زه دې پاتې کېږم زه دې واده کوم. لښکر کې شامل شو لاړه جهاد ته چې کله ورسېدل او جنگ شروع شو نو ده دا مخ تړلی دا اربوز یې تړلی دی داسې او دا سترګې ښکاري او بدن یې پټ او په اس باندې سور دی ډال ورسره دی سپر او توره او په کافرو باندې سمې حملې دي چې کوي یې. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه څوک یې پېژني نه صحابه نبی علیه السلام ته وایي د الله رسوله زمونږ د طرف نه یو کس دی څوک ناشنا معلومیږي چې نو مسلمان دی نه وی مسلمان ځکه مونږ یې پېژنو نه او په کافرو باندې سمې حملې دي چې کوي. نبی علیه السلام ورته ګوري په دې کې ده چې دا توره اوچتول او په کافر یې ګزاره کوو نو دا مټې ښکاره شو تور مټې ښکاره شو او دانې ورباندې دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا سعد دی معلومیږي دا سعد دی او په پټه باندې راغلی او په لښکر کې شامل شوی. نبی علیه السلام ورته ګوري او دی په کافرو سمې حملې کوي. جنګېده په دې کې ډېر زیات زخمونه پرې راغلل نو له اس نه را پرېوت. صحابه راوړ نبی علیه الصلاة والسلام ته. نبی علیه السلام یې چې مخلوص کې چې ګوري سعد دی او د ذوالقدن حالات دي د روح د وتلو. نبی علیه الصلاة والسلام د ده دا سر په خپله غیږ مبارک کې کېښوده او نبی علیه السلام سره یو دسمال او د ده د مخ نه هغه ګردونه او هغه د زخمونو وینې او هغه خورې پې پاکولې او د نبی علیه الصلاة والسلام په غیږ کې پروت دی. وایي د الله رسوله ما به الله ځان ته پرېږدي ما به جنت ځان ته پرېږدي ما به د جنت حورانې ځان ته پرېږدي. د ذوالقدن حالات دې کې نبی علیه الصلاة والسلام وجاړل د سترګو مبارکو نه اوښکې راغلې او بیا یکدم مسکی شو وخندل. د ذوالقدن حالات شو او بیا نبی علیه الصلاة والسلام مخ مبارک بل طرف ته واړو. په دې کې حضرت سعد د نبی علیه الصلاة والسلام په غیږ مبارک کې ساه ورکړه او وفات شو. دا یو صحابي دی ما ته خو د قیو معلوم دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام په غیږ مبارک کې د ساه وتلي وي. دا د یو خصوصیت دی دا هغه مینه ده د نبی علیه الصلاة والسلام په غیږ مبارک کې وفات کېدل دا یو ډېر لوی سعادت مینه محبت چې کوي بیا د الله رسوي نو د نبی علیه السلام په غیږ کې الله ورنه ساه واخیسته. رستو بیا صحابه نبی علیه السلام ته وایي د الله رسوله حضرت سعد سر چې ستا په غیږ کې پروت او د هغه ساه په وتلې و تا یو ناشنا درې کارونه وکړل ودې جړل او بیا دې وخندل او بیا دې مخ مبارک بل طرف ته واړو. وایي او ما خو وجړل د ده په حالاتو باندې چې ده به ما ته ویل ما به الله ځان ته پرېږدي جنت به مې ځان ته پرېږدي. غریب صحابي و د ده په دې حالاتو مې وجړل او ارمانجن د دنیا نه لاړ تیار واده او لاړه د دنیا نه او بیا مې وخندلې ځکه چې د جنت د حورانې هغه د ته مخې ته راغلې او ځانونه یې جوړ کړي او سمې په مستۍ د ته رالې د روح اخیستلو دپاره. نو زه په هغې باندې چې دا خوشحاله شم او مې خندل او دا مخ مې ځکه بل طرف ته واړو
چې هغوی دومره حسندارې وې چې ما ته حیا راغله او مخ مې ترېنه بل طرف ته واړه. دا د صحابو د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه وه.